السلام علیکم. جنسنګ یو بوټی دی او د دې جړې به طور دوایي استعمالیږي. د دې نه یو هومیوپیتیک دوایي جوړیږي جنسنګ کیو مدر ټینکچر. دا جړې چې کوم دی صفوب په طور هم استعمالیږي. د نه طب یوناني کې هربل دوایي نه جوړیږي. د دې نه ارک هم وځي او د دې نه د هومیوپیتیک کترې هم جوړیږي. نو اول تاسو د جنسنګ کیو مدر ټینکچر چې کوم د هومیوپیتیک دوایي د دې لس قسمه فائدې اورئ چې په دې کې دا استعمالیږي او د دې به طریقې استعمال هم زه تاسو ته وایم. ګورئ په لومبي نمبر چې جنسنګ کیو ډراپ چې کوم دی کومې کترې دي د دې کومه فائده ده هغه د نارینو لپاره ډېر زیاته فایده مند ده. کم نارینه مردانه کمزوري ښکار وي، کم نارینه مردانه کمزوري ښکار وي، سره تنزال مسلې ورته ټایمینګ مسلې ورته نو په ځای د دې چې هغې د ټایمینګ لپاره دوایان استعمالوي کوم چې مضر اثرات وي هغې د جنسنګ کترې استعمال کړي. په دویم نمبر باندې هغه نارینه چې بې اولاده وي لو سپرم کاونټ یې ورته یعنې مني ډېر زیاته کمزوري وي نو هغه خلکو لپاره جنسنګ کترې بهترین دي. په دریم نمبر باندې هغه خلک چې هغه اعصابي کمزوري ښکار وي، جسمانی تکاوت وي ورته ډېر زیات ستړي کیږي او بدن یې کمزوری وي نو هغې هم د دې استعمال کولی شي. څلورم نمبر باندې هغه زلمي چې د جریان او احتلام مسله وي ورته نو په دغه دوران کې هم د جریان احتلام لپاره د جنسنګ کترې استعمالولی شي. پنځم نمبر باندې هغه خلک چې معدې کمزوري وي، جګر یې کمزوری وي نو که غواړي چې زموږ جګر او معده دواړه صحتمند دي نو جنسنګ کترې استعمال کړي. شپږم نمبر باندې هغه خلک چې د هغې ویښته د وخت نه مخکې سپین شوي وي یعنې په زلمیتوب کې په پیغلتوب کې ویښته سپین شوي وي نو چې غواړي چې هغې ویښته واپس تور شي نو جنسنګ کترې دې استعمال کړي یا د جنسم صفوب دې استعمال کړي. په اووم نمبر باندې هغه خلک چې د هغې د هډوکو کمزوري وي یا د هډوکو بیماریانې وي یا غاښونه کمزوري وي نو د هډوکو صحت لپاره او د غاښونو صحت لپاره جنسنګ کیو ډراپس استعمالولی شي. اتم نمبر باندې خلک چې هغې ته هچکې لګېدلي موږ چې ورته اټکې وایو مسلسل لګي اکثر دا نفسیاتي وجم وي د دې معدې وجم وي نو که چېرې تاسو ته مسلسل هچکې لګېدلې وي نو تاسو د جنسنګ کترې استعمالولی شي. اټکې یعنې د هچکې ودرولو لپاره جنسنګ کترې ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. نهم نمبر باندې هغه خلک چې د هغې د سکین مسلې وي، سرمن مسلې وي، مخې چې چونونه پکې ډېر وي، جوریا چې ورته وایي نو که غواړي چې موږ د خپل عمر نه کم ښکاره شو، عمر نه کم ښکارېدل داسې نه چې یعنې د 40 کالو هغه به د 10 کالو ښکاري خو په 40 کالو کې هم د هغې سکین ډېر زیات صحتمند او ډېر مزیدار ښکاري نو هغه خلک چې غواړي زموږ سکین صحتمند وي هغې د جنسنګ کترې یا جنسنګ د ډراپ استعمال کړي. په لسم نمبر باندې هغه خلک چې ذهني ټینشن ډپریشن وي ورته اعصابي کمزور یاداشت یې بالکل کم وي اکثر طلبا لپاره سټوډنټانو لپاره نو د حافظې لپاره د مغزو صحت لپاره د ټینشن ډپریشن ختمولو لپاره د جنسنګ کترې هغې استعمال کولی شي. دا خو لس قسمه فایدې شوي. اوس د دې استعمال څه طریقه ده. ګوره که د جنسنګ دا جړې تاسو ته میلاو شي دلته کې دا نه میلاویږي دا په چاینا کې، په جرمني کې، په کوریا دغه ملکونو کې کیږي نو په پاکستان کې اول خو دا میلاویږي نه او که میلاو هم شي نو شک وي پکې چې یار دا اصل دي او که نه دي نو که د کوم خلکو دغه ملکونو کې څوک تعلق ولوي نو هلته نه راغوښتی شي د دې استعمال دا طریقه ده چې دا تاسو پاوډر کوئ، صفوب ترې جوړ کوئ او نیمه چمچ سهار کې اوبو سره یا پۍ سره استعمالوئ مسلسل د دې استعمال کولی شي څه مضر اثرات نشته دغه فایدې به تاسو ته میلاویږي. دویم د دې نه قهوه هم تاسو جوړولی شئ دغه صفوب یا دغه چې کوم جړه د هغې نه وړه غوندې ټوکړه تاسو اوبو کې واچوئ وخوټ کوئ نو دغه قهوه تیاره شوه دغه قهوه تاسو استعمالولی شئ. که چېرې تاسو ته جړنې نه میلاویږي په اصل شکل کې او ډېر زیات ګران یې د میلاوېدل د ټول نه اسانه چې کوم سورس دی کوم اسانه ذریعه د جنسنګ د استعمال هغه جنسنګ کیو ډراپس دي. هومیوپیتیک د دوایي ده او دا ډېره بهترینه دوایي ده نو دې لپاره کوشش تاسو وکړئ چې د جرمني دوایي واخلئ، د فرانس، جرمني یا سویزرلینډ چې کوم کمپنیانې دي د هغې جوړه شوې دوایي واخلئ جنسنګ کیو مدر ټینکچر. د دې استعمال طریقه دا ده چې تاسو 10 نه 15 کترې سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې اچوئ او هغه څکئ. د مردانه طاقت لپاره تاسو ماښام ټایم کې 20 کترې هم استعمالولی شئ. جنسنګ کترې د وزن کنټرول کولو لپاره هم استعمالیږي. وزن تاسو کابو کوئ کموئ نو دا هغې کې هم بهتر رول ادا کوي. حافظې لپاره هم ډېر بهتر دي، هاضمې لپاره هم ډېر زبردست رول ادا کوي. د های بي پي مریضان هم د جنسنګ استعمال کولی شي نو دې سره چې کوم بي پي د هغه سټیبل وي برابره وي. د نارینو لپاره چې کوم لو سپرم کاونټ وي، مني کمزورې وي یا ورته مردانه کمزوري وي یا مطلب سور مسلې وي د نارینو نو هغې لپاره د جنسنګ کترې جنسنګ کیو ورسره ډامیانه کیو دې دواړو نه تاسو 10 کترې یو ګوټ اوبو کې اچوئ څکئ یو میاشت استعمال وکړئ انشاءالله ډېر زیاته بهتري محسوس کوي په مردانه طاقت کې. لو سپرم کاونټ مثلا هم ختمه شي، کم نارینو ته بې اولادي او هم ختمه شي او په بدن کې هم طاقت او توانایي هم راشي انشاءالله. امید دی ملګرو ویډیو مو خوښه شوي وي. دغسې معلوماتي ویډیوز تاسو کتل غواړئ زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.